بل رور نه دی رور، دا زور دی چې پښتو متل دی وایي چې رور یې نه وي نو زور یې نه وي، او چې مور یې نه وي نو وایي کور یې نه وي. نو رور چې دی دا ستا طاقت دی، ستا مټې دي، که هغه مشر دی که کشر دی، که داسې څه مسله راغله په ورورولۍ کې راځي او کور کې بنده اوسي، ښځې راشي. زه وایم چې سړی 15 رونه 10 رونه دي په یو کور کې ودونه دې نه کوي، ټول عمر به د یو بل نه زارېږي او ګولیږي او دوره دوره څیزونه به یو بل سره شریکوي او یو بل له به پرېږدي چې دا زه نه خورم، لالا به وخوري یا به په چونۍ راشي هغه به وخوري، زه نه خورم. نو دا ښځې چې راشي نو دی بیا وایي چې زما د دې خاوند څومره مال حل دی که لږ دی که ډېر دی، دوی په دې کې زما اختیار وي. ای دې پې هغې له اختیار ورکړه، خو رور پکې د دغه ټولو څیزونو نه بالا وساته، دی په سر وساته، هغه هم په دې پویه کوئ دا زما رور دی، د مو سره ډېرې سختې تېرې کړي دي. کوشش کوئ د خپلو وروڼو ډېر خیال ساتئ.